ټیک ټاک کمیونټي ګایډلاینز که تاسو څه داسې کنټینټ اپلوډ کوئ څه داسې ویډیوګانې اپلوډ کوئ چې هغه د کمیونټي ګایډلاین وایلیشن کوي نو ستاسو اکاونټ په ټیک ټاک چې کوم دی دا مکمل ختمیږي داسې کومه څه کنټینټ دی چې هغه موږ اپلوډ کوو زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ختمیږي پرمننټ بین کیږي تاسو نن په ویډیو کې ټول شیر کوم نو ویډیو سره اخر پورې ګورئ ټول نه پیله ټول نه پس دا ټول د پته وی چې ټیک ټاک کې اسلحه باره کې ویډیو کول اسلحه باره کې انفارمیشن ورکول یا په ویډیو کې ځان سره راغستل دا مکمل بین دی وایلیشن کوي دویمه خبره چرته کې هم تاسو داسې اکسیډنٹ ویډیو نه اپلوډ کوئ چېرې وځي اکسیډنٹ وشو تاسو دا ویډیو راغسته او اپلوډ هم کړه بل خبره تاسو به داسې یو انسان یا داسې یو کاغه یو ځناور ونه وي تاسو به داسې ویډیو نه اپلوډ کوئ چې دا کې نه وینه تویږي مطلب هغه څه منځ کې جګړه کوي یا وینه تویږي زیاتره دي اختر په ټایم کې هم کته چې کوم قربانیان به کېږي نو خلکو به دا کې ویډیو کلی او هغه به راوغسته ټیک ټاک په اپلوډ کړه ټیک ټاک اکاونټ به یا مکمل سسپینډ شو یا پاکي ویډیو باندې ته وارننګ ملاو شو ویډیو وایلیشن کېراله تاسو به چېرته کې هم داسې ویډیو نه کوئ چې پای کې د سیز نه وینه تویږي هغه انسان دی ځناور دی داسې ویډیو به تاسو بالکل نه اپلوډ کوئ بل خبر دا چې تاسو به داسې بالکل داسې ویډیو نه کوئ چې یار پای کې تاسو انهیلتي خوراک کوئ مطلب داسې خوراکونه چې تاسو در سره وي چې یار هغه انسان له نقصان ورکوي فار ایگزامپل پای کې داسې نشو والا سیزونه راځي کوم چې نشي وي تاسو راغستئ چې هغه انسان ته نقصان ورکوي داسې خوراکونه تاسو ویډیو کې خلکو ته ښایي کوئ نو په دې وجه ټیک ټاک تاسو وایلیشن درکوي ډایرکټ په اکاونټ وارننګ راځي یا اکاونټ مکمل بین کیږي بل خبر تاسو چې داسې الیګل سیزونه پروموشن کوي د سیزونه چې هغه څه نقصاني وي ښه نه وي الیګل وي غیر قانوني وي او تاسو هغه سیزونه رالی خلکو ته ښایي د هغې پروموشن کوئ د هغې پرمختګ کوشش کوئ نو تاسو ټیک ټاک چې کومه دی هغه بالکل وایلیشن درکوي وارننګ راځي بل داسې ټیک ټاک د کمیونټي ګایډلاین تاسو داسې کومې خبرې کوم ټیک ټاک کمیونټي ګایډلاین لیکم هغې نه ته بل ټیک ټاک دا وایي چې تاسو چېرته کې داسې ګنده ټایپ لا ویډیو اپلوډ کوئ دا تاسو د بل ځای نه راغستې یم خپله کې لرونکو اکاونټ مکمل چې کومه دی دا به پرمننټلی بین کو دین اخوا دی پراډ اینډ سکیم ګور تاسو په ټیک ټاک کې چېرته کې هم لکه ستاسو د ویډیوګانې ښایي چېرې د پراډ یا د سکیم باره کې د سکیم تاسو کړی د هغې ویډیو تاسو رالی ویډیو ټاک اپلوډ کوئ نو دا هم وایلیشن کوي دین اخوا تاسو د چېرته میس انفارمیشن چاته ورکوي مطلب څوک غلط ګایډ کوي اوس دلته کې ناست یم او زه خبرې کوم خلکو ته دروغ وایم یا څه داسې څه د میډیسن باره کې انفارمیشن شیر کوم خو هغه مطلب دروغ وي خلکو ته غلط انفارمیشن شیر کوم دا هم د ټیک ټاک کمیونټي ګایډلاین وایلیشن کوي ټیک ټاک په دې باندې اکاونټ هم بین کوي وارننګ هم ورکوي په دې باندې اخوا د ګیمبلنګ جواري کومه جو چې موږ کوو مطلب ته ویډیو اپلوډ کوي پای کې ته یو کسان جواري کوي یا ته په خپله داسې کې دا ګیمبلنګ د ویډیو چې ته اپلوډ کوې نو ټیک ټاک دا بالکل منع ده داسې که ته اپلوډ کوې نو بالکل هغه ته هم وارننګ درکوي دین اخوا بل چې کومه دی په لاس کې ډینجرس سټنټ اینډ سپورټ مطلب فار ایگزامپل تاسو سره موټرسایکل در سره دی سایکل در سره دی ګاډي در سره دی ته به داسې سټنټس کې داسې گیمونه پې کوې داسې ویلینګ پې کوې داسې چلونه پې کوې چې هغه خطرناک وي نو ډایرکټ ټیک ټاک چې کومه دی هغه سایډ راخلي او ډایرکټ یې ختموي په اکاونټ باندې تا ته وارننګ درکوي بل په لاست کې کومه خبره چې دا اخري هغه دا کاپي رایټډ کنټینټ ته بل چې ویډیو راغست هغه اپلوډ کړم هغه انسان ته ګول کاپي رایټ سټرایک درکولی شي او ستا ویډیوګانې مکمل چې کومه دی هغه ختمولی شي دا یو څه انفارمیشن و د ټیک ټاک د حوالې سره زه تر خلکو زه ګورم نو خلکو چې د ویډیو جوړه کړه چېرې زموږ اکاونټ یې ختمېږي داسې دا کومه کنټینټ چې هغې نه موږ ځان ساتو زموږ اکاونټ یې نه خرابېږي دا یو څه کنټینټ و چې تاسو ته ما وویله نو دغې نه ځان وساتئ نو انشاءالله ملاقات کې په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان